ګوره زما بیان بالا اورې چې نران وې کني چې زنانه ټیپ دا زمونږ دین درو د بلبلانو ځای ساغانو نیولی وې او زما غونې سړی تنها دی کني چې دا زه څه ویم دا زه هغه خبرې کوم چې دا 100% کره خبرې دي د دنیا یو قوت زما خبره نشي دروغجنه کولی د الله په فضل دا زه چې څه ویم دا د قرآن منځ نه غږېږم زما هغه خبرې دي چې دشمن به هم کور کې مني چې ټیکې ووي خو یوازې ملګري نه لرم ملګري نه لرم څوک راغلی وي سیده دي اوسي ملک نصیري بله ورځ ونیو او د هغو کسانو FIR پې واچولې کمې FIR چې د ده په زامنو په باره کې شوې دا مړه چې وو دا څوک وو دا د ملک نصیر وروڼه او زامن وو که چا ویشتي وو هغه SP هغه خلک معلوم دي بچي هم د ملک نصیر او د پښتنو مړه شول FIR هم د خان ولی او د ملک نصیر خلاف کېږي دا ولې ځکه چې زمونږ د الله قانون ته شاړه موږ د الله قانون نه منو ایمان ویلې کېږي تحفظ او بې اطمینانۍ ختمېدو ته امن باندې چې سړی شي د ایمان لغوي معنا پخپله هم په امن وي بل هم تېنه په امن وي ځکه قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ده لاس او د ده ژبې نه بل مسلمان په امن وي د کم سړي لاس او ژبې نه چې بل مسلمان په امن نه وي دا مسلمان که دی ډېر منځونه کوي دي که که دی ډېر روجي ساتي دی روجهدار به وي منځګزار به وي تهجد گزار به وي پګړېزار به وي او چوپ بازار به وي خو لیکن مسلمان نه دی مسلمان ایمان دی قرآن باندې پوی نه پس د هغې قبلول دی ته ایمان وایي او بله دا خبره کړې ده وی چې دا ټیلهبند وغیره کې افوا پیلاو ده چې د چا بچي نه کېږي نو یو مولوي ورته دم کوي هغې سره مسلې حل کېږي ملایانو سره هېڅ داسې طاقت او دم نشته چې په هغې بچي راوړی شي دا خالص د زناکارو د بدکارو خلکو ډکوسلي دي دا د زنانو د بې عزتۍ کولو دپاره داسې ملایانو دمګري ناست دي چې هغه د ښځو بې عزتۍ وکړي کني په دې شیانو هېڅ کار نه کېږي وایي چې بل دا رواج دی چې کله څوک مړ شي نو دا د کټې چې کله پورته کوي نو 3 ځله یې پورته کي بیا یې کېږدي بیا یې پورته کي بیا یې کېږدي وایي چې د مرده چې دی زړه نه کېږي د هغه نه کور نه دا چا وی دا وی چا دا سوچه دروغ دی قرآن د دې مخالفت کوي مړی هغه مړی دی چې هغه ته د سره په زړه کې څه ورځي نه چې زړه کې خبرې ورځي او خفګان او خوشحالي ورځي هغه مړی نه یا ژوندی دا 3 ځله کېنولو او پورته کولو سره هېڅ شی نه کېږي دا خالص د ملایانو د جهالت یوه نتیجه ده او دا سوچه دروغ دی دا هیڅ حقیقت نه لري عدالت او سفارش دواړه سفارش د عدالت خلاف دی عدل وایي چې د سړي ګناه کړې ده جرم یې کړی دی ثابت دی د جهنم ته لاړ شي سفارش وایي چې سره د ګناه دی دی جنت ته نو لہذا چې وایي چې سفارش نو شفاعت کا په معنا د سفارش وي نو عدل خلاف دی عدل وایي دا سړي ګناه کړی ده جهنم ته دی لاړ شي سفارش وایي چې خیر ده که ډېر څه یې کړي وي جنت ته دی لاړ شي چې الله سفارشونه قبلوي عادل کېدلی ځکه قرآن د سفارش معنا څه کړې ده تعاون امداد بطور گواه وضربت علیهم الذلة والمسکنه په تیرو قومونو باندې ذلت راغی مسکنت راغی ذلت څه ته وایي ذلت ویلی کېږي محکومۍ ته بې عزتۍ ته محتاجۍ ته بې بسۍ ته دا په منګه نه دي منګ محکوم نه یو منګه بې بسه نه یو منګه بې وسه نه یو یاره یهود چې دي ګمراه دي او ته بلکل جنتي
دا هغه یو شی وښیه چې قرآن څه له غضب ویلی دی قهر ویلی دی چې هغه په ما ورته نه مسلمان وایي چې زه به باران لاندې ولاړم لمدېږم به داسې نه کېږي ګلونو دا ممکنه نه ده تاسو د قرآن وایي تاسو خدای ته مخکې تاسو د ده په تقریرونو کې چېرته د کتاب حواله اورېدلې ده یو ملا خلقو ته وایي چې تاسو به د مفتي صاحب په تقریر کې چېرته د کتاب حواله نه یې اورېدلې زه دا وایم چې مولوي صاحب د کتابونو حوالې به په تقریرونو کې ټولو نه اول ما نه خلکو زده کړي کني ته کم از کم زما 200 بیانونه واوره 700 بیانونه زما خصوصا هغه دي چې هغه صرف په حوالو مبني دي کتاب حواله عبارت کتاب حواله عبارت 700 بیانونه زما داسې په نیټ کې چلی په هر موضوع ایو ملا وایي پنجپیری دی موږي غونې دومره دی دی نه اوږد نه دی او ښکلی څومره دی چې د هغه ښکلوالی وګورې تک تور لکه تباخی هغه وایي چې داسې زما مدرسه کې یو کسان ناست وي ما ورباندې اواز وکړو چې هلکه څوک یې چې هغوی موږ ته ووایي چې جي موږ هغه بل مخلوق یو او راځو دلته تاسو نه سبق وایو د تا نه سبق وایي دومره لرې نه دلته ما ته ولې نه راځي دومره لرې نه چې تا له راځي په دې بل کې ورته بل سړی نه میلاوېده او بل د پیریانو کې اړو مسلمان شته نه ده نه سړي زامنو کې چا هم قرآن نه دی ویلی چې تا نه یې وایي ټول قوم کې ملا نشته موږیه چې تا له راغلی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه هغه ورای څه شوه چې زما رب ویلي و اولئک هم الراشدون هغه ورای څه شوه چې اولئک هم المؤمنون حقا زما رب ویلي و چې صحابه کرام ټول مؤمنان دي عبدالله ابن مسعود چې د دې دوو صورتونو نه منکر شي مسلمان به پاتې شي اے ملا صاحب دا څه وایې رجي د غټو خلکو خبرې دي نو دا سړی دومره غټ شه چې د عبدالله ابن مسعود نه مخکې وخته الله تعالی دلته مومنین و ظالمین مقابله کړې ده الله فرمای ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا ظالم ځان سره ظلم کوونکې الله په کتاب باندې پورا عمل نه کولو والا د الله ټول حکمونه نه منلو والا یو یو پکې مانا لس منا شل منا ټول ممنا دا ظالم دی کنه نو الله فرمای ولا یزید الظالمین الا خسارا دا قرآن لکه څنګه چې مومن د پاره شفا او رحمت دی داسې د ظالم د پاره نقصان او خطر ده دې سره نور نقصان کیږي دی نور تباہ کیږي دی نور لګیا دی په دې بېدینۍ کې ننوځي ځکه قرآن نه مخ اړولی دی ورځ په ورځ آیت بیانېږي دی پرون د یوه آیت د منکر یوه معشوقه ده ستا دنیا کې یوه محبوبه دی ده تو ټول عمر د هغې صفتونه کوه تو ټول عمر د هغې خد و خال بیانوه شعرونو کې د هغې سترګې ستایه د هغې وروځې ستایه د هغې زلفې ستایه خو چې دا معشوقه تا ته ملاو نشي تا له څه فایده وشوه موږ ته پکار دي چې موږ ته رسول الله ملاو شي موږ له پکار دي چې موږ د محمد مصطفی څنګ ته ودرېږو موږ له د محمد مصطفی د سترګو دیدار پکار دی موږ له د محمد مصطفی د زلفو دیدار پکار دی موږ ته د محمد مصطفی ملګرتیا پکار ده دوی ته وویلی شي چې پښتون غیرتي قوم دی دا په څه طریقه باندې کرش کې نو دوی وایي چلو دا دهشتګردي کینه دهشتګردۍ او پلار به دې دهشتګردي دا ملک ما او زما پلار ګټلی دی تا په هغه وخت کې هواګانې خلاصولې دفترو کې تا کړي څه دي خو نن تا ته هغه ځای نه آډر دی چې دا قوم کرش کا او موږ یې تباه او برباد نن پښتون کې غیرت نشته یو وهي بل ورته ګورو چې بل وهي بل ورته ګورو دغه لوبه موږ سره د قرآن په دې
حق کې شوی ده. بهرحال نو خلقو ته دا ګمان شوی دی د هغه آیت سورت انبیاء 96 نه چې دا به چېرته قیامت په ورځ کېږي نه. دا د قیامت نه مخکې نقشه ده چې قرآن ښودلې ده. د هغه په واده کې ټنګ ټکور نه و. پکار دی چې زمونږ په وادونو کې ټنګ ټکور نه وي. د هغه په غمونو کې ملسونو مخونو پړقا نه وه. ګریوانونو شلول نه و. پکار دی چې زمونږ په غمونو کې مخ لاس وهلو د ګریوانونو شلول نه وي. د هغه په تجارت کې دوکه نه وه. پکار دی چې زما په تجارت کې دوکه نه وي. د هغه په تجارت کې ملاوټ نه و. پکار دی چې زما په تجارت کې ملاوټ نه وي. د هغه زلفې د انګریزانو په شان نه وي. پکار دی چې زمونږ زلفې د انګریزانو غونې نه وي. هغه پردو تر سرو ته نه کتل. پکار دی چې موږ تر سرو ته نه ګورو. بل سوالی لیکلی دی چې که د جنۍ رضا وي، یوه جنۍ ښه رضا ده، یو هلکې خوښ دی، تا ته مثال مخکې پوښتنه کړې ده، خو د نکاح په وخت کې دې ته اجازت وانغسته او نکاح دې وتړلو. خبره دا رضا ده، خو د نکاح په وخت کې دې ته اجازت وانغسته. څه ضروري خبره نه ده. که چېرې نکاح دې وتړلو دې ته د طفیلي نکاح وایي. نکاح دې وتړلو او ښځې له اطلاع میلاو شوه چې نکاح یې وتړلو، دا غلې شوه، پې راضي وه، بس نکاح یې وشو. خو ښه خبره دا ده چې اجازت دې واخلې. یو سړي دې ګیره نه وي، خو چې دی دروغ په 1 کروڑ هم نه وایي. د یو سړي دې پټکی نه وي، خو چې دی په 1 کرب خیانت نه کوي. د یو سړي دې ګیره د رخمو په شان نه وي، تلاوت دې وله نه وي زده، حروف دې د مخارجو نه نشي ادا کولی، خو چې امانت ادا کوي، په امانت کې خیانت نه کوي. حروف د خپلو مخارجو نه ادا کول فرض نه دي دومره، لکه چې امانتونو خپل ځای ته رسول چې څومره فرض دي. هیڅ کله کمال په لباس کې نشته چې تا ټای اچولې ده او ما جوبه اچولې ده. ته سرتورې او زه چې کوم دی د پګړۍ او د دستار مالک یم. کمال په دې کې دی چې الله کم مرض ښودلی دی کذب، چې دا موږ نه وایو. ما تاسو ته یو روایت بیان کړی، خلک وایي دوی حدیث نه مني، موږ منګړتې خبرې نه منو. الله فرمایي وما من دابة نشتا هیڅ یو زنده سره الا علی الله رزقها مگر د هغه روزه ذمہ دار څوک دی. مسلمان چې کله نه پیدا یې دا خبره به تاسو زده کړي. ما روزي رسان بل ذات دی، ما د رزق ذمہ داري خو هغه اخیستې ده، وایي که نه وایي؟ نو چې الله یې ذمہ داري اخیستې ده، دا د لوږې نه خلق مري ولې؟ مري که نه مري؟ هلکه چې الله فرمایي چې وما من دابة الا علی الله رزقها، د رزق ذمہ وار الله دی، د رزق تقسیم الله اخیستی دی، رزق تقسیم د الله لاس کې دی. چاله ډېر او چاله لږ ستا ملا وایي. څوک وایي؟ ملا ته ووایه چې مولي صاحب د رزق ذمہ دار زومه لاندې خلق مړه شي، دا خبره خو سمجھ کې راځي. د رزق ذمہ دار افسر دی او خلق لاندې د لوږې مړه شي، خبره سمجھ کې. پلار د رزق ذمہ دار دی، بچی ته مړه شي امکان لري چې یو بچی سره یې مینه ني، انصاف ورسره ونه کي. ملا د دې په ځای باندې بله شی پاپړ جوړ کړي دي او خلکو باندې خرڅوي. دا مونځو کې صلات تسبیح بیا په ولاړې باندې دومره ځلې درېیمه کلمه ووایې، بیا داسې درېیمه کلمه او بیا داسې درېیمه کلمه او بیا سجده کې او بیا چې راپاڅې او بیا به د ګوتو باندې به یې شمارې او دومره ټایم پې لګي او بل جنګ جوړېږي، ایټم بمې جوړېږي، طاقتونه جوړېږي او زمونږ ادارې جوړېږي، دا د پښتنو په پیسو جوړېږي.
پنجاب ته یو په درې میلاویږي یو په ټریپل میلاویږي چې ولورې نه کې تی نیابتې بوزي همداسې بل انداز دا صرف د پښتنو حقوق دي که بلوچستان دی او که خیبر پښتونخوا دی زما په پیسو وسلې جوړیږي هغه په ماز مهیلی کېږي زما ډرون سره اوسه پورې څوک لګېدلي دي زما ایټم بم په چا استعمال دی زما توپه تر اوسه په چا استعمال ده زما جهاز کم ځای کې بمباري کړې ده صرف په ما یې کړې ده او دا بے غیرته قوم دوی کې اتحاد ولې نه راځي الله فرمایي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا فرعون لوی وکړه او خلک یې ډلې ډلې کړ هلته څو فرعونیانو یو دلته اوس څو دي بې شماره 500 ډلې جوړې کړي د هرې ډلې مشر فرعون دی نو که یوه ډله ته بحیثیت قوم ته یو ځای ته کېدی نه شي بحیثیت مسلمان ته یو ځای ته کېدی نه شي که سبا اعلان وکړه چې مسلمانان دې راوځي راوبوځي څوک جواب خو راکړه سبا اعلان وکړه چې پښتانه دې راوځي څوک به راوځي خو که سبا چا اعلان وکړو چې جمعیت والا دې راوځي او د جمعیت والا مشر اعلان وکړه ته به روډونه وګورې بله ورځ د اشاعت والا اعلان وکړي چې اشاعت والا دې راوځي ته به روډونه وګورې بله ورځ د پیپل والا وکړه بله ورځ د نیشنل والا وکړه راوځي که نه راوځي معلومیږي چې موږ نه مسلمان یو نه پښتانه یو یا جمعیتیان یو یا اشاعتیان یو یا نیشنلیان یو یا مسلم لیګیان دا قانون د چا دی د فرعون دا د چا قانون دی دا د فرعون قانون دی چې خلک په ډلو کې تقسیم نن ته بحیثیت قوم شته نه نن چې ته پښتانه راوچتول غواړې ته به 2-3-4 فرعونیانو ته سلوټ کوې ورته وایي بچي جي ستا مني او ډېر خلک تا پسې دي پیرغون صاحب یو پیرغون پسې به یو ځای له ورځې بل فرعون پسې به بل ځای له ورځې بل فرعون پسې به بل ځای له ورځې نو که هغه در سره مسلطي شي نو بیا به ته پښتانه څه نه څه وګورې او که هغو درته ووایي چې نه جي زموږ خپله چټي ده او زموږ خپل یوه منصوبه بندي ده بل بیا ته چیغې وهه ټوله ورځ ربابونه او سترونه ټنګوه هېڅ شی به مو نه ګوري پښتانه پاتې دي هلکه پښتانه تقسیم دي څه جمعیت اخیستي دي مولیان یې خپل مفادو دپاره استعمالوي څه اشاعت اخیستي دي د سوادې مولا یې خپلو مفادو دپاره استعمالوي هغه اله دی چې کوم قانون پاس کوي د هغه مرضي ده که هغه بېلوري کوي هم لاندې خلک مجبور دي چې ورته ولیکي چې ماشاءالله جي ماشاءالله بېلوري خو جواري ده که نه او ماشاءالله څه شی دی دا به کېدی شي د جوارۍ دپاره څه خاص اصطلاح وي نو دا ستا پښتون نه پښتون دی نه مسلمان ته چې کله د دمکۍ په دغه باندې بهرحال د هر چا خپله خپله مینه ده جماعت اشاعت التوحید والسنه قرآن سره مینه لري یو ځای کې 4 کسان ناستو یو منچلا بادشاہ ور باندې ورغی هغې بادشاہ ورته ووی چې زه درته د شعر یوه ټوکړه وایم که چېرې تاسو دویمه ټوکړه جوړه نه کړه نو زه به سر د تاسو وهم هغه 4 کسانو کې یو ړوند و نابیناو او یو پکې عاشق و او یو پکې غریب و او یو پکې ملاو اشاعتي ورته ووایه نو بادشاہ ورته وی چې اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں بل شعر وای نو هغه کم سړی چې غریب و هغه د خپل خواهش مطابق شعر وای هغه وی مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں ورته وی چې بادشاہ زنیم گڑے نیم د تصویر نام لیکن فوٹوگرافر پیسے غختے و ما سر پیسے هغه نابینا ورته وی چې مجھ میں بینائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں مجھ میں بینائی
नहीं है, उसमें गोयाई नहीं, इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं। व बादशाह जमा स्तरगे नश्ता च तस्वीर विनमा, और तस्वीर सर जब नश्ता च मा सर खबर की, नो चला तस्वीर द जानानो बासमाम। आगाशिक वर्तवई च एक से जब दो हुए फिर लुत्फ़े यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं। हगद जमात शातु तौहीद व सुन्ना वाला आलिम याद कुरान करीम आशिक वर्तवई च बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं। नुदामल के दचा वोट सरमीन दाम, औ दचा नोट सरमीन दाम, औ दचा इक़्तिदार सरमीन दाम। ए दल तरा जमशो मुसलमानानो, ए द बाजवड़ गयूरू नौजवानानो, तासु लद मुबारक वी चे जमंगा उस्तासु चशी सरमीन दाम। लग पजोर वाए जमंग उस्तासु चशी सरमीन दाम। नो चून की मंगा हगा वसीला मनु, कमा वसीला चे रब्बुल आलमीन पे कुरान के बारहा जिक्र करे दाम। आदम अलैहिस्सलाम सवाल कए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए परवरदिगार आलमा, स आदम यवाज़े माफी हम दरन नवाड़मा। परवरदिगार आलमा तमे द पललो आलाए, तमे रबे, तमे खालिक़े, या खुजान अलावारत बल रब व खाया, या खुद जान अलावारत बल परवरदिगार व खाया, चिज़ हगला सवालो कमाम। ए परवरदिगारा स्ता दरबार ना अलावामा तबल दरबार मालूम न दे। परवरदिगार आलमा माफी हम वाड़मा फ़इल्लम तग़फिर लना व तरहमना इलाहुल आलमीन, रहम हम दर न वाड़मा। ए दबा जवड़ मुसलमानानो, सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ रब कबूल अकड़ा औ कना। लग पजोर वाए दुआगानो कबल वलो वाला चोक दे, आगा खुशो बयाबानुनु ना द सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम आवाज और दलो वाला चोक दे। सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम कला च द मही खेट तलाड़, द मही पखेट के दन दरबारू नो, द मही पखेट के दन जे नमाज मुसल्लाहुम नवा। राली द जोर पर दगाराली कसम बिल्ला च द्रे ورځ مې دلته پلش کې بند نکړلې ان شاء الله خپل انجام به وګورم. درې ورځې پورې تازه بندوم په پلش کې بندوم بل ځکه نه تا ته بیا بدمعشي کوم چې بدمعشي خلک څنګه کوي. هر ځای کې خلکو له سزاګانې ورکوي، بترون کې سزاګانې خلکو له ورکوي چې بترون کې دې تړم. دا یاد وساته، دا قانون دی چې ماشوم د کم شي نه ډېر یریږي، دا شي نامه دی خطرې په وخت کې علي. ماشوم ته موږ وړکتوب کې وایي چې بلا ده، غلی شه بلا ده، نو هغه چې کله بیا بل څوک یېروي مو ته وایي چې بو بو. دا ماشوم تا چې یېروي هم درته بو، ولې دی په خپله بو نه یریږي. نو کم سړي چې سزاګانې په کم ځای کې خوړلي وي، هغه ځای کې بیا خلکو له سزا ورکوي. دا قانون دی. زه نومونه د چا نه اخلم، خو چې څومره سنبال شي دی کې به دې خیر. او ستا د چیلنجونو بالکل دا مثال دی. ډېر وخته مې حوصله کړې ده، نه مې وي، خو نن مجبور دی کړم
ستا د چیلنجونو دا مثال دی لکه یوه خرابه ښځه چې پاڅي ووایي چې ما سره به څوک داسې وکړي هغې ته هېڅ څوک هم نه ورنږدې کېږي نو هغه ښځه دې دا نه وایي چې زه پیاوړی یم هغه ښځه دې دا نه وایي چې ما سره یې ټمبم دی څوک رانږدې کېدی نه شي هغه ښځه او د ښځې دا کار خل ډېر سپک ګڼي والله ستا بلکل هغه مثال دی نه دیوبندیان در نږدې کېږي نه پنجپیریان در نږدې کېږي نه غیر مقلدین اهل حدیث ته ټول دې داسې ګڼي وایي چې یاره دا سخا ښځه د خرابېږم ورسره او بیا چا چې در سره لږ ځګ ځان سخا کړی دی هغه چې ځان ناپویي کړې ده بیا وروستو پښمان دي چې دا داس نو مولانا صاحب دې ځای کې سزاګانې دي تا ته الله معاف کړي چې کمې دي خوړلي دي کیدای شي ډېرې سزاګانې به دې ځای کې خوړلي خلک دې ځایونو ته سزاګانو ته نه ننوځي خو یوه خبره یاد ساته دا خبره تا کیدای شي کړي د دې یرې نه وي چې یاره دا سړی خو سړي ته کله کله کور له ورځي خو زه ستا قوم خبروم چې تا سره ګیر چاپېر کم خلک پراته دي هغوی ته درخواست کوم چې دا ستاسو زوی دی ستاسو ورور دی ځکه چې ملا سړی خو د سړي ورور وي زوی وي کلیوالي وي سړی پې خفه کېږي نو دا ستاسو د سر تاج دی دا ستاسو عالم دی دا ستاسو کلیوال دی نو چې څنګه پې خفه کېږي دقسې ورته ووایه چې سنبال شه د خلکو کورونو ته کاڼي مه غورځوه چې د کم چا ملا دی او دی دا لیټرینونه خلکو ته یادوي او دی چیلنجونه او نومونه اخلي کله د ده خوښه ده چې سړی پرویزی دی کله وایي چې چکړالی دی کله وایي چې دا معراج نه مني کله وایي چې قبر عزا دا زما خپل دین دی ته خپل دین بیانوه ما په تا اوسه نیوکه نه ده کړې کلک دین بیانوه زه چې د کم شي رد وکم هغه شي ته ثابتولو کوشش وکړه زما نوم مه اخله زما اشاره مه کوه فساد مه جوړوه خپلو خلکو ته ښه کلک رد زما د خبرې وکړه وایه چې څوک دا نه مني دا ناروا ده ګوره دا شی ثابت دی دلته آیت کې راغلی دی دا حدیث کې راغلی ښه کلکې تایید وکړه خبره ختم لکم دینکم ولی دین او کچری کلی والو دا تاسو سنبال کې نو ډېره ښه بس چې غلی شي ځان ته کینی مسلې دي کوي موږ چې د کم شي رد وکړو مثال غلطه مسله وکړو دی د هغې په مقابله کې صحیح مسله کوي غلی به یې کوي او که غلی یې نه کوي او زه کلم درغلم دا سرکار تم وایم دا تاسو تم وایم زه کلم درغلم بیا چې مخې ته راشې بیا به دې خفه کم بیا به زه درته وایم چې دا خپل زوی دی ولې نه سنبالولو که ته وایې چې ورور مې دی دا ورور دی سنبالولو ولې نه که ته وایې چې زما ملا دی زه به درته وایم چې تړلو دی ولې نه حکومت ته م وایم چې زه په خپل ډنډ کې کورېږم زه د جنګونو نه ستړی یم زه د بدیو نه ستړی یم زه یو عزتمن قوم ته راغلی یم زه یو قدرمنو خلقو ته راغلی یم زه دلته وخت تېرول غواړم د قرآن خدمت کول غواړم نه د چا نوم اخلم نه چا ته اشاره کوم او دا اوس مې چې کمې خبرې وکړې واقعي چې دا اشاره ده خو دې ته دې مجبور کړی یم دا د 10 کالو پس دله دا اشاره کوم 10 کاله پس دله اشاره کوم نو مهرباني وکړه خپل بیان کوه هر ملا ته مې درخواست دی خپل دین بیانوه کم درته حق ښکاري بیانوه خلک په غم مه اړوه دا ملک کې بدامني مه راولې ملک د بدامنیو متحمل نه دی زه امید ساتم چې د مولیانو قوم ولا به هم پوهېږي هوښیار خلک دي او مولیان به هم په دې خبره پوه شي زما رونه دي الله دې ولا خوشحالیانې نصیب کړي بس په منګه خو وشو چې څه وشو خیر دی دا الله دربار ته به خپل لامن ښایو الله ته کله چې الله وایي چې مفتي تا څه کړي دي د الله دپاره نو موږ به ورته چې الله نور مې هېڅ نه دي کړي خو سپینه لامن مو ستا دپاره داغ راوړی بس دا کافي اے اللہ ستا د دین دپاره ډېر تهمتونه خپلو لګولي دي ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا اے اللہ خپلو تهمتونه لګول اے اللہ ځان له د اهل قرآن وې قرآنونه درسونه به یې کول الله هغو تهمتونه لګولي دي ربه ستا دپاره مې لامن داغ راوړی ده بس دا هم ډېره ده په موږ خو وشو چې څه وشو خو مقصد مې دا دی چې کله یو انسان متعلق تحقیق نه وي الله زه دا وایم چې زه ښه هوش کې یم چې زه دا کم څه وایم کمې مسلې زه ښه هوش کې یم نه د چا ایجنټ یم نه څوک پېژنم نه د چا مقلد یم نه څوک پېژنم او که بالفرض ستا زړه کې خارښ وي
چنجه در کیوی تا تصد چا ایجنٹ یا غلام خکارم بس صد هم اگا چا ایجنٹ صحیح چه تا تصد کم چا ایجنٹ خکارم صد هم اگا چا ایجنٹ صحیح ہوتا گلے سے تا نم ہمیں نہ دے گا ستا کور ستا پا حرم خمیں تیرے نہ دے کرے گا لہذا دے تک لک ودرے گئے ہر کور کے ہر زے کی درس ضرور آورے اور دا قرآن کریم دا فیصلہ اور دا قرآن کریم دا کمی بیزتے چھے دی قوم شروع کری دی دا قرآن کریم خلاف چھے علماء کم گٹ جوڑ کرے دے دا قرآن کریم خلاف چھے دوی کم اتحاد و اتفاق جوڑ کرے دے چھے دا قرآن ملگرے چرتوی دوی ورطا منکر حدیث و کافر ہوئی دا پا حقیقت کی دوی پا منیر شاکر تیرے نکئی دا دوی قرآن نا نفرت دے دوی جگر قرآن سر دا چھے دا قرآن چھے منگ پا دیار لسو سوکالو کی لپ خورید خاورو لاندے کر علم دا مسلمانانو دا عوامو دا لاسونو نواغست خلق تملاس کے روایتونا ورکڑل خلق تملاس کے دا پختو کتابونا ورکڑل خلق تملاس کے چکم دے دا اردو کتابونا ورکڑل خلق تملاس کے امام ابو حنیفہ ورک خلق تملاس کے امام بخاری ورک اللہ دا اللہ کتاب کو علم دیار لسو سوکالو کی دا خلق دا اللہ سواغست دا فنمو کو تو بیا قرآن رو چھتوی تو بیا ہوئے چھے قرآن دا سے دے داغو خلق و نفرت منیر شاکر نہ نہ دے واللہ سبا ور سر اتفاق کوم سبا اے پرون نہ بل ورد ور سر ملگرے ام کنا ام ملگرے علکا عوام یاد ساتے بل ورد ور سر ملگرے ام کنا زما قدر کولو کنے کولو علکا حارون را چول کنے را چول علم کا تقرینو تے بطلم کنے بطلم علکا ما سر امین واو کنوا علکا ما تا فرون کول کنے کول دو نور ملیانو نے وچھت گانلم کنے گانلم دا نن چه ما غرزوی دا زمان کمزوری نه دا قرآن سره نه لگی نن ور سره اعلان کوم چې تاسو څوای دا منم قرآن دا حدیثونه اعلان دی قرآن د امام بخاری نه اعلان دی قرآن محتاج دی کدی مولایانو ما ته غاړه ته هر روانه چولو زب منیر شاکر نو مسلمانانو د مشرق نه تر مغرب پورې چې څومره شمال نه تر جنوب پورې چې څومره کلک شه دی خبره تا یو موٹا شے ایوے خبر تا ودرے گئے چھے دا اللہ کلام با پٹولی دنیا باندی منو چشے با منو دا اللہ کتاب با خلق الالاس کے ورکو دا مخلوق کتابونا با دفن کو دا خالق کتاب لکسنگ چھے دیار لسوا کالا دفن کرو دقا سے با دا مخلوق کتابونا دفن کو دا خالق کتاب با حکمران بھی دیتا عوام ودرے گئے خبردار داغی خبر نوانے آرے چه زه امیم ما سره علم نشتا زیر نصب دا کمزورم عزت دا ذلت ورکولو والا اللہ ہے انشاءاللہ چه دی قرآن تا منگتا سعود ریگو منگتا ستو اللہ عزت را گئی ملگری چه سمرا زمنگ دی اللہ پا فضل دبر دی چانشتا ملایانو تا زیو زل بیاوایم چه زما ملگری خکارا کولو کوشش و نکے ما دیتا مجبور نکے چه زه خیبر پختونخوا کی یا پا پاکستان کے اخبلو افراد و قوت و خائم زد عمل کے بدمنی نہ غوارم زمل کے امن غوارم ما دیتا مجبور نہ کہ چیز اخبل طاقت و خائم بس مخ کی کچا مجبور کرے و ما غوزلی دلے بیا میں مجبور ہوئے ما تاقا کنزلی یادی دی پینزنی میاشتی پیر سیف الرحمن محترم ما تا کنزلی کری ما و تا محنت کولی چی ما مجبور ہوا ما پریگ دا زچ بدنام یم زد غلط و کارون دو وجہ نیم بدنام ز اللہ پا فضل دا سے زوروریم چھ پاسم بیا دا سے کار کون چھ خلقو نا زڑی ٹولی ریش ز بدنام پا دیم کنی ہمیشہ پاچی بل نسکراو میں بیاسا میرا بانیوں کے ما پاسولو تا مجبور نکے پا دیمل کی بدمنی مارا والے عوام ما خراب ہوئے فضا ما خراب ہوئے افسران ستاسو دلا سا گمراوی سیاسی خلق ستاسو دلا سا گمراوی چی چوک چکوی دا ستاسو دلا سا تباوی تاسو ورطوی لی دی چی او دست چی کوی مخت چی وبا چوی دا مخت گناہونا توی دا لاس گناہونا توی خیچ وینجی دا خو گناہونا خو کی گی دا دا سپ زینو باندی چی دا سی ور سر توی گی نو بیا خلق دا کارونا نکی کلا پا صلاة تسبیح ورطا مافیانے کوی کلا پا عرفی رو جی باندی ورطا یو کال ایڈوانس و یو کال تیر مافیانے ورطا کئی دا طول افسران چی چکئی دا نن چی خپلو مینزو کے دا مسلمانانو جگڑی دی یو طرف تا مسلمان بل طرف تا مسلمان یو طرف تا کسانو تا دشتگرد ویلے کی گی بل طرف تا کسانو تا کافر و مرتد ویلے کی گی واللہ دا ستاسو تعلیم دے
دا یو بل ته تاسو ودرولي افسر ته تا ویلي دي چې مونځ کوه د حکمرانۍ ضرورت نشته ابل ته تا ویلي دي چې حکمراني نه مني نو دا مونځونه یې نه قبلېږي هغه د هغه نه ودرولی دی دا د ورته دغه نه ودرولی دی که چېرې افسران سیاسي خلک دې قرآن نه خبر شو که نه دا جګړې به ختمې شي او الله تعالی په صورت توبه کې مولایان پیران او ورسره مالداران دا الله تعالی په یو صف کې شمار کړي قرآن خو د سمجھ د اوریدو او د پوهېدلو خلق نشته ملا هغه د مجوسو د زماني تفسیر راوړی دی او بس هغه کړتو 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 خلق نن پوه شو مړه په دې آیت قرآن ډېر ناشنا کتاب دی اللہ تعالیٰ فرمائی ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی یقیناً ډیر مولایان او پیران خری مالونا د خلقو په باطل طریقه باندې بسا طریقې تاسو ته معلومي دم چاوی چې دم نشته دا باطله طریقه ده سترګې سریش چاوی چې دم نشته بخاری شریف کې چې روایت ده نو بخاری شریف کې خدا هم روایت ده چې دا ښځې سره کورواله کوي په دا مولانا صاحب دې باندې لږ عمل وکړه که نه سنت خو دی بخاری کې راغلي بخاری کې چې راشي به خامخا صحیح وي نو چې وي خدا هم پکې راغلي دي که نه لکه دا طریقه پلار ته وښایه مولای صاحب زمانو ته هم وښایه خپلو زمانو ته ښکلې طریقه یې ښودلې ده ابن عمر نه نقل ده چې نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم تاسو چې ښځو سره کله ملاویږئ نو داسې ملاویږئ طریقه ورته وښایه زمانو ته دې وښایه چا وي چې نشته چا وي چې دمول نشته چا وي چې څاښت نشته چا وي چې تعویز نشته دا باطلې طریقې او چې دا علما چې دي دا د دین ستني چې دا مضبوط وي دین به مضبوط مطلب چې راوړی دې بوساړې له یې راوړی او بیا پکې په پښو کښېنی چې ښې پکې ننوځي اللہ تعالیٰ فرمائی یقیناً خوري دوی مالونه د خلقو په باطله طریقه بیا ورپسې الله بل آیت کې والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلک چې سره سپین جمع کوي مال جمع کوي کروڑونه 1 کروڑ 2 کروڑه 10 کروڑه 20 کروڑه ارب 2 اربه 3 اربه دا بینکونه پې چلیږي الله فرمایي ولا ينفقونها فی سبیل الله مسلمانانو ته خولې د تیلې نه کولاوي فبشرهم بعذاب الله فرمایي دغو خلقو ته دردناک عذاب وسناو الله مولا پیر مالدار په یوه آیت کې په یو کې یو ځای کې راجمع کړه مسلمانو معاشره نه ده په دې 1400 کاله کوشش شوی دی چې دا معاشره غیر اسلامي شوې ده 1400 کاله په څه شي کوشش شوی دی چې دا معاشره منځګزاره جوړه شي خو چې مسلمانه نشي جوړ دا روجهداره جوړه شي دا معاشره خو چې دا مسلمانه نشي جوړ دا زکاتداره جوړه شي کوشش شوی دی چې دا څلور پنج بنای اسلام پنج بنا د نور قرآن کې هیڅ شی نشته دغه 5 خبرې لیونی مسلمانان خدای والی دې 5 خبرو دپاره زه خدای که دا جومات جوړ کړم خدای ورته دومره لوی کائنات جوړ کړی دی دې 5 خبرو ته څوک جومات نه جوړوي الله دا دومره لوی کائنات دا دومره لوی جنتونه دا دومره لوی دوزخونه 1.5 لاک یا 1,40,000 پیغمبران او دا دومره جهادونه او لکونه خلک یې وجلي دي ورباندې انبیا یې پې وجلي دي لوی لوی طوفانونه یې خیجولي دي ځمکې مخې صفا کړی دی دا صرف 5 خبرو دپاره مونځ روژه حج زکات کتوبت خبره ختم مسلمانه 1400 کاله په تا کوشش شوی دی چې تا کې دې دا 2 3 یا 4 ښه عملونه دومره ځای پیدا کړي چې دا نور ټول خطې نه پاتې شي او که ته وایي چې نه دا مونځ دا روژه دا حج ښه عمل دی
یاد ساته چې ښه عمل کله سړی روزانه کوي او همیشه یې و ښه عمل ته مخه شي نو 1000 خطې پاتې کېږي او دا ښه ورله زهر کېږي مثال یې شوګر دی خواږونه قیمتي شی غذا د بدن دپاره نشته لاړ شه ډاکټر ته پوښتنه وکړه مولا ګوټ کیا تا سره خو نه د طب علم شته نه ساینټکس یې ته هېڅ شی نه یې سمع الله لمن حمده د پټکې د شاته غورځي داسې اوچته کړه الله کړه مو باسې ربنا لکه خلکو وایي چې که چېرته چې پخوا به ستاسو اذانونه بغیر د لوډ سپیکر اورېدی شول اوازونه مو نه دي پروردګار عالم خدای خبر چې څه شی پیدا کړي چې ته ډاکټر له ورشه ورته ووایه چې انسان پایي په څه شي دا زده کې ګوره انسان تا روټۍ وخوړه تا ته څه شی میلاو شو چې دا ته ورسره مضبوط شو تا سبزي وخوړه تا نغن وخوړه تا غوښه وخوړه مخکې ته داسې ډیله وې چې وږی وې بلکل غورځېدې یاره ډېر وږی یم یاره حالت مې خراب خوراک دې وکړو نیمه ګنټه 3 پاوه پس ته داسې شوې تا ته څه شی بدن ته درغله شوګر څه شی درغو دا په نغن کې پروټینو کې د دنیا هر قسم خوراک نه جسم شوګر جوړ کی دا شوګر باندې بد لکه څنګه چې گاډي او موټر په پټرول او په ډیزل او په سی ان جی چلیږي د انسان گاډي په شوګر چلی یاره طاقت راکې راغی دا طاقت څه شی دی شوګر غذا مې وخوړه دا شوګر دی چې شوګر څو پورې ستا د خوراک نه دی جوړ شوی ته ورباندې نه چلیږي خو چې کله ته ټول عمر دا شوګر خورې او ډېرې خورې نو دقه شوګر د هلاکت سبب ګرځي که دا هغه شوګر دی چې جسم د توانایۍ سبب دی د جسم د غټېدو سبب دی د جسم د اوچتېدو سبب دی جسم ته فایده ورکوي خو چې کله یوازې هم دا کار وي او ټوله ورځ هم دا وي او ټوله ورځ هم دا وي بیا دې داسې شی جوړ شي چې بیا دې همدا وجي دقسې مونځ او روژه او حج و زکات دي دا ډېر قیمتي عبادتونه دي خو چې تا دا 1400 کالو نه شروع دي نو تا ته دومره لوی بېدینه کړی حکمراني تا نه لاړه د دې 2-5 عبادتونو په وجه ټکنالوژي دې د لاسه ووته د دغو 4-5 عبادتونو د وجې دا غلام چې ته یې د دغو 5 عبادتونو د وجې د امریکا چې دنه نه یریږي دغه 5 عبادتونو د وجې نه دا ټولې دنیا کې ذلیل چې د دغو 5 دا 5 عبادتونه تا دومره ډېر کړي دي لکه چې شوګر سړی زیات دا خپله ته چې تر څو پورې دا عبادتونه زیات کوي ته نورم ورکېږي ځکه چې الله تعالی صرف دا 5 عبادتونه الله تعالی اقتدار دا 4-5 عبادتونه زید ابن ارقم په کور کې هم کېدو رسول الله مدینې ته ولې لاړه ریاست دنیا دې ولې کېښوده چا مانځنه منې کولو په پټ کور کې کېده څه مسلمانه تا سره چې کم کار شوی دی د ماته وایي چې 1400 کاله په تا خواري شوی دی مفتي منیر به څه وکړي چې دا دومره دنیا په بله اخته ده تاسو باندې دا محنت شوی دی چې الله دنیا صرف مانځه او روژو د حج دپاره دومره ګیره پرېږده او بس تر کوره کرم دینه او تر جوماته کرم دینه او تر کوره کرم دینه او تر داسې ګوتې تا سره دا غم نشته چې عافیه صدیقه زمونږه مور ده زمونږه خور ده انګریزانو تا سره دا غم نشته چې زمونږ خپل ملک زمونږ د لاسه وتی تا ته دا پته شته ستا ملک ستا لاس کې نه دی ستا په ملک کې ستا قانون نه چلی ستا په ملک کې ستا د ادارو اډر نه چلی ستا چې څومره اسلامي ملکونه دي دا د بل چا لاندې ولې د دغو منځونو د لاسه امریکې نه خل یریږي تا نه نه یریږي ولې امریکې وله منځونه نه کوي دا بمونه وروي او تا نه ورته پته ده چې دا خرټسو بچي باندې زار څومره زور راوړم دنه چې زه 100 ښځې بوځم د جومات ته ځي الحمدلله رب العالمین هله قنوت نازله ووایه څه چل دی اللهم اهدنا فیمن هدیت وتولنا فیمن تولیت
دا ملایان چې څه چل کوي یاره د سهار لمانځه کوي یاره دا قنوت نازله وویل دنیا ورانېږي دا هغه ماته وکړه قنوت نازله سره څه شي ستا دې په خدای باندې قسم وي ستا کور له زه درځم خفه کېږم سره هم دنه راوړم نو که ښکلې ښځې لوڼې دي هغه هم دنه بوځم څومره قنوت نازله چې ته ویلی شي خو چاړې او چوکو ته چې لاس وي ته ګوره چې زه دانه ټول بوځم که نه بوځم څومره قنوت نازلې چې څومره ختمونه چې ته کولی شي الله تعالی د دشمن د وهلو دپاره ټکنالوژي رالېږلې ده وانزلنا الحديد فيه بأس شديد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه د هغې دپاره جهاد و قتال رالېږلی دی د اسلام د اصولو مطابق چې د انګریز او د کافر په سترګو کې سترګې میلاو که حکمراني ته والا حکمراني په منځونو نشي اخیستی امریکا چې دا ټولې دنیا منلې ده ولې دوی چې ته بیت الله ته هر کال ځي دعاګانې کوي امریکې ځان تسلیم کړی دی په قوت باندې طاقت باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر عثمان ابوبکر علی چې خلکو منلی وو په توره یې منلی وو تا ته پته شته ستا د پاکستان د کراچۍ نه تر ملتانه پورې چې چا فتح کړی و محمد بن قاسم هغه نفلونه نه کول چې راجا داهر زمونږ یوې خور د سر نه لوپټه غورځولې وه هغه ته هلته حجاج بن یوسف دا ونه ویل چې بچیه بیت الله ته لاړ شه قنوت نازله شروع که الله ته زمونږ خویندو راغله یا الله دا لوګانو پوښتنه کېږي زمونږ بیا وژاړې دا ته خلکو ته څه شی ښایي دا ته څه شی ښایي رسول الله بېشکه دعا کړې ده خو میدان بدر کې یې کړې ده مسجد نبوي کې نه ده کړې میدان بدر ته ووتو ګیر چاپېرې سپه سالاران ودرول بیا وایي چې یا الله دا یو موټی مسلمان دي که نن دې ختم کړل ستا نامه به څوک نه اخلي وروره نورې خبرې نشته بیا یې چې کوم دی بېشکه دعا یې کړې ده خو د تورو د سیورو لاندې مسلمانه په تا 1400 سال محنت شوی دی چې ته منځونه کوه روجې ساته حج کوه استنجا به داسې کوي او داسې به ګوته پکې تېره کوي بیا به یې داسې تېره کړي دا ګوتې تېراوه ځان کې هېڅ څه ضرورت نشته ستا دپاره امریکا ټینک جوړوي د خره زامن دي تا له ټینک څه ضرورت دی تا له چې ښې ډېرې اوبه راولېږي او ښې قالینې دله واچوي ته به ټول لرې دا شی وینځې کخ به وي هغه به دنه دنیا نه وي تا دپاره د ټینک څه ضرورت دی ټینک او د لوی ټکنالوژي ضرورت ابوبکر عمر عثمان او د هغو لویو صحابهو ته و چې هغو منځونه پرېښول اخ قرآن والا خلکو ته و چې ورته وایي چې مانځه ټیم شي خیر دی خیر دی په ولاړې وکړه خیر دی په اشارې وکړه خیر دی پرېږده وه خیر دی یو رکات وکړه بل رکات کې اصلحې سره ودرېږه بیا هغه نه یو میل مزل وکړه بیا راشه دویم رکات وکړه صرف 2 رکاته مونځ وکړه نور ونه کړي 3 منځونه پرېږده بیا به یې په یو ځای باندې وکړي خو چې کافر پرې نږدی د هغو مسلمانو ته د ټینکونو ضرورت و دوی ته ښې ډېرې اوبه راولېږه غوړین پکې لږ واچوه چې د ګوته یې خوی ځي راځي کخو که مسلو مسلمانانو تاسو کې ایمان راځي ستاسو مولیان د هغوی ایجنټان دي والله چې ستاسو مولیان د هغوی ایجنټان دا روایت یو داسې حدیث کې راغلي دي او بیا دا ګوره د پلنکۍ دعا چې ووایي که نه الله تعالی به د کفارو سترګې ړندې کړي کښېنه ټپوسه زما تقریبا دا یو کال یو نیم 2 کېږي چې ما یې پاسپورټ بند کړی دی ACL کې اچولی یم خو زه اوس هم ژوندی یم ګرځم هم او کور والا هم راته خاوند وایي او بچي راته بابا وایي او ستاسو غونې خلک راته مفتي صاحب هم وایي نو که د شنختي کارډ یې بند کړو بیا به من ته خلک وایي چې مفتي صاحب او مولوي صاحب او بابا او بیبي څه فرق نه پرېوځي اچھا مفتی صاحب دا جرګه ته پکې نظر ګورئ ما خو وختي وویل چې جرګه صرف د عربی او د پښتو په معنی کې فرق دی الفاظو کې دا جرګه اسلام کې د شورایي نظام وایي شورا دا زمونږ د مسلمانانو او د پښتنو یو کلچر دی بلکې اسلامي مذهبي زمونږ یو حق دی او بیا په خپله ځمکه باندې کوو بیا د خپلې ځمکې د خیر دپاره کوو د چا د شر دپاره یې نه کوو چې څومره پرېکړې اوسه پورې پښتنو کړي دي په هغې کې موږ دا پرېکړه نه ده کړې چې موږ به څوک وژنو موږ به څوک قتلوو موږ به څوک وهو موږ به څوک تړو موږ به څوک شړو بلکې موږ دا ویلي دي چې موږ به څوک نه وژني موږ به څوک نه تړي موږ به څوک نه بېعزته کوي او چې څوک موږ وژني موږ بېعزته کوي دا سړی پاکستانی هم نه دی دا زموږ خپل هم نه دی دا دوست هم نه دی دا کېدای شي چې مسلمان هم نه نو موږ د خپلو ځانونو په باره کې په خپله ځمکه کې یوه پرېکړه کوو دا موږ ته الله او
قانون بلکې د انګریز نه که د روس قانون وي هغه به موږ ته د دې اجازت راکوي نو د غلامانو د اجازت محتاج نه یو. بالکل مفتي صاحب حالات یې توسه مخ ته دي چې ډېر وخت نه د حالات خراب دي او کمیږ خبره وکړي نو د علما کرامو چې څومره اسلامي خلک دا تقریبا اکثریت به دا بند خاموشي اختیار کړی دونه. زه دا وایم چې زه ښه هوش کې یم چې زه دا کم څه وایم کمې مسلې د ښه هوش کې نه د چا ایجنټ یم نه څوک پیژنم نه د چا مقلد یم نه څوک پیژنم او که بالفرض ستا زړه کې خارخ وي چنجه درکی وي تا ته زه د چا ایجنټ یا غلام ښکارم بس زه د هم هغه چا ایجنټ صحیح چې تا ته زه د کم چا ایجنټ ښکارم زه د هم هغه چا ایجنټ صحیح خو ته غلی شې دا نوم خو مې نه دی اخیستی که ستا کور ستا په حرم خو مې تیری نه دی کړی که لہذا دې ته کلک ودرېږې هر کور کې هر ځای کې درس ضرور اورئ او د قرآن کریم دا فیصله او د قرآن کریم دا کمې بېزتۍ چې دې قوم شروع کړي دي د قرآن کریم خلاف چې علماو کم ګټ جوړ کړی دی د قرآن کریم خلاف چې دوی کم اتحاد او اتفاق جوړ کړی دی چې د قرآن ملګری چېرته وي دوی ورته منکر حدیث و کافر وایي دا په حقیقت کې دوی په منیر شاکر تیری نه کوي دا د دوی قرآن نه نفرت دی د دوی جګړه قرآن سره ده چې دا قرآن چې موږ په 1400 کالو کې ایله په خورۍ د خاورو لاندې کړ ایله مو د مسلمانانو د عوامو د لاسونو نه واخیسته خلکو ته ملاس کې روایتونه ورکړل خلکو ته ملاس کې د پښتو کتابونه ورکړل خلکو ته ملاس کې چې کوم دی د اردو کتابونه ورکړل خلکو ته ملاس کې امام ابو حنیفه ورکړ خلکو ته ملاس کې امام بخاري ورکړ الله د الله کتاب مو ایله په 1400 کالو کې د خلکو د لاسه واخیسته دفن مو کړ ته بیا قرآن راوچتوې ته بیا وایې چې قرآن داسې دی دا خو خلکو نفرت منیر شاکر نه نه دی والله سبا ورسره اتفاق کوم سبا پرون نه بله ورځ ورسره ملګری وم که نه وم ملګری هلکه عوامو یاد ساتئ بله ورځ ورسره ملګری وم که نه زما قدر یې کولو که نه یې کولو هلکه هارونه یې راچول که نه یې راچول هلکه تقریرونو ته یې بوتلم که نه یې بوتلم هلکه ما سره یې مینه وه او که نه وه هلکه ما ته یې افرونه کول که نه یې کول د نورو ملیانو نه یې اوچت ګڼلم که نه یې ګڼلم دا نن چې ما غورځوي دا زمان کمزوري نه دا قرآن سره یې نه لګي نن ورسره اعلان کوم چې تاسو څه وایئ دا منم قرآن د حدیثو نه لاندې دی قرآن د امام بخاري نه لاندې دی قرآن محتاج دی که دې ملایانو ما ته غاړې ته هار روان اچولو زه به منیر شاکر نه نو مسلمانانو د مشرق نه تر مغربه پورې چې څومره یې شمال نه تر جنوبه پورې چې څومره یې کلک شی دې خبرې ته یو موټی شی یوې خبرې ته ودرېږئ چې د الله کلام به په ټولې دنیا باندې منو څه شی به منو څه شی به منو د الله کتاب به خلقو له لاس کې ورکوو د مخلوق کتابونه به دفن کوو د خالق کتاب یې لکه څنګه چې 1400 کاله دفن کړی و دقسې به د مخلوق کتابونه دفن کوو د خالق کتاب به حکمران وي دې ته عوامو ودرېږئ خبردار دغې خبرې نه ونه یارېږي چې زه امی یما ما سره علم نشته زه یاره نسب نه کمزور یم عزت د ذلت ورکولو والا الله دی انشاءالله چې دې قرآن ته موږ تاسو ودرېږو موږ تاسو ته به الله عزت راکوي ملګري چې څومره زمونږ دي الله په فضل دومره د هېچا نشته ملایانو ته زه یو ځل بیا وایم چې زما ملګري ښکاره کولو کوشش ونه کوې ما دې ته مجبور نه کوې چې زه خیبر پښتونخوا کې یا په پاکستان کې خپلو افرادو قوت وښایم زه د عمل کې بدامني نه غواړم زه ملک کې امن غواړم ما دې ته مجبور نه کوې چې زه خپل طاقت وښایم بس مخکې که چا مجبور کړی و ما خو زه لیدلی یم بیا مې مه مجبوروئ ما ته هغه کنځلې یادې دي 5 نیمې میاشتې پیر سیف الرحمن محترم ما ته کنځلې کړي ما ورته محنتې کولې چې ما مه مجبوروه ما پرېږده دا زه چې بدنام یم زه د غلطو کارونو د وجې نه یم بدنام زه الله په فضل داسې زورور یم چې پاڅم بیا داسې کار کوم چې خلکو نه زړي ټولې ایري شي زه بدنام په دې یم کني همیشه پاڅي بل نسکوراوم یې بیا څه مهرباني وکړئ ما پاڅولو ته مجبور نه کړئ په دې ملک کې بدامني مه راولئ عوام مه خرابوئ فضا مه خرابوئ افسران ستاسو د لاسه ګمراه دي سیاسي خلک ستاسو د لاسه ګمراه دي چې څوک څه کوي دا ستاسو د لاسه تباه دي تاسو ورته ویلي دي چې اودس چې کوې مخ ته چې اوبه اچوې د مخ ګناهونه تویېږي د لاس ګناهونه تویېږي
خې چې وینجې د پښو ګناهونه خو کېږي دا د څه په ځایونو باندې چې داسې ورسره تویېږي نو بیا به خلک دا کارونه نه کوي کله په صلات کې تسبیح ورته مافیانې کوي کله په عرفې روژې باندې ورته یو کال ایډوانس او یو کال تیر مافیانې ورته کوي دا ټول افسران چې څه کوي دا نن چې خپلو منځو کې د مسلمانانو جګړې دي یو طرف ته مسلمان بل طرف ته مسلمان یو طرف ته کسانو ته دهشتګرد ویلی کېږي بل طرف ته کسانو ته کافر او مرتد ویلی کېږي والله دا ستاسو تعلیم دی دا یو بل ته تاسو ودرولي افسر ته تا ویلي دي چې مونځ کوه د حکمرانۍ هیڅ ضرورت نشته بل ته تا ویلي دي چې حکمراني نه مني نو دا منځونه یې نه قبلېږي هغه د هغه نه ودرولی دی دا د ورته دغه نه ودرولی دی که چېرې افسران سیاسي خلک دې قرآن نه خبر شو که نه دا جګړې به ختمې شي قومه زما خبرې لیکئ ځان سره نوٹ کوئ یې د الله په فضل زما د مرګ نه پس به ارمان کوئ ارمان دا د خرو څټو دنیا دا خلقو دین د خرو څټو شی ګرځولی دی پیغمبر تشریف راوړو او درې شپېته کاله دنیا تکلیفونه تېر کړل لاړو وفات شه موږ ته څه شی پاتې شو یاره رسول الله باندې کدو ډېر ګران و رسول الله دې ته راغلی و چې موږ ته کدو وښایي یاره جي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حلوا ډېره ګرانه یو مقصد یې دا و یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د وزر کې دا غوښه نه ده دلته څه دا ورته ډېره خوښه وه یاره رسول الله وایي چې زما د سترګو یخوالی په ښځو کې دی بس چې ښځې وینم او ګورم او وادونه کوم نو ایله مې زړه یخ اورېدلی مو دی دا حدیث هلکه جواب ورکړه په ایمان دا حدیث مو اورېدلی دی که نه چې زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی او په بیبیانو کې دی دومره لوی نبي چې هغه دنیا ته راغی زما په مقدس مکه باندې ټولو نه اول انسان سیدنا آدم علیه السلام دی ته خو د پلارانو خبره کوې ته خو د باباګانو خبره کوې ته خو د اکابرینو خبره کوې ته خو د مشرانو خبره کوې ته خو د اولیاو خبره کوې راشه د تمامي دنیا د اولیاو نه لوی ولی او د تمام انسانیتو د انبیاء کرامو پلار سیدنا آدم علیہ السلام د ټولو اکابرینو نه لوی اکابر د ټولو مشرانو نه لوی مشر د ټولو دانشورو خیارانو نه لوی خیار هغه رب العالمین دربار کې لاس پورته کړی د دعا کوي اے الله ز ډېر پریشان یما یا الله ز ډېر غمګین یما یا الله خي طرف ته ګس طرف ته ګورما پروردگار عالم مال هیڅوک په نظر ناراضي اے الله ز امداد غواړم نو چانه او غواړما کز چغه وهم نو چاله وهم اے اللہ زب تعالی سوال کوما پروردگار عالم ستا په مخ کې اوخ کې تو یوما پروردگارا زستا وسیله نیسما خو هغه وسیله چې هغه زما اولاد ته ټول عمر د پاره کار ورکی چې هغه داسې وسیله وي چې زما د اولاد دعا بیا رب العالمین ته رد نکي اللہ تا دعا کئی ربنا ظلمنا دا ربنا وسیلہ دا اے زمنگا پروردگارا اے زمنگا دا پاللو والا دینا لوی وسیلہ بلا نشتا اے دا باجوڑ مسلمانانو قرآن کریم ناشنا کتاب دے دا خدا ہر چا خپلا زبان نه د هغه د خواهش مطابق خبرې راوځي چې کچرې چا نه تپوس وکې وږي سړي نه چا پوښتنه کړې وه ورته ویې چې دوه څو کېږي هغه ورته ویې څلور روټۍ او وږی کله چې یو سړي د رب العالمین سره مینه وي
کلا چې د یو سړي رب العالمین سره محبت وي د هغه د خولې نه د هغه د دعا په وخت کې او د محتاجۍ په وخت کې به هغه رجوع کوي د رب العالمین کلام ته ولی چې کلام الله چې دی دا د رب العالمین کلام دی او د دې بلا آواز